پړانګ ته لرل د پړانګان ګرځي شرمخان ګرځي ګلړان ګرځي دې اندازه واوره شوې ده چې د زما په خېټه تاسې ګورئ دومره واوره ده او موږ چې بره وو نو هغه د دې نه شوې وه او د ځان لپاره د زړه سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی درنو دوستانو اوس نو بیرته د ځنګل نه ښکته طرف ته زموږ سفر دی چې کومې سیمې نه راغلي وو باید هغه سیمې ته بیرته لاړ شو او د دغه ځنګل نه کوز شو نو د دغې ننداره هم راسره وکړئ چې موږ له دې ځایه څنګه کوزېږو او ډېره په زړه پورې مزل دی د دې ځایه نو راولیدم پکې دي او بس هر چا خبره سرګونډۍ هم پکې دي نو دا هم راسره وګورئ دوستانو درنو دوستانو دا دومره زحمتونه چې موږ وباسو یوازې او یوازې ستاسې د خوشحالولو لپاره تر څو د افغانستان د دغسې ښایسته سیمو نه خبر شئ نو تاسې راسره ملاتړ دا وکړئ چې دا ویډیو شیر کړئ در سره او زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسې ته در ورسیږي او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ملاتړ پې وشي او تاسې ته نورې خوندورې خپرونې جوړې کړو دوستانو د دې تر څنګه اوس تاسې کولی شئ چې د کونړ ټي وي لپاره خپل تجارتي اعلانات موږ ته راکړئ تر څو په ښه کیفیت یې له نشر کړو او ستاسې کاروبار ته وده ورکړو
د دې ترڅنګ دوستانو هغه ملګري چې خارج میشتي دي بار بار دا غوښتنه کوي چې زمونږ سیمو ته لاړ شئ او خپرونې وکړئ. نو دوستانو زمونږ چې کوم مالي امکانات دي هغه یوازې او یوازې مونږ کولی شو دغه نږدې ساحو ته لاړ شو ستاسې لپاره پې خپرونې جوړې کړو. نو که تاسې غواړئ چې ستاسو په سیمه کې مونږ خپرونې جوړې کړو نو تاسې زمونږ ویډیو سپانسر کوئ. سپانسر دا معنا چې زه د دغه خپرونې مصرف تیر کوي او موږ به هغه ستاسې سیمو ته ځو چا چې زموږ د خپرونې مصرف تیر کړی د هغې نوم به هم پکې یادو او د دغې سربیره به کېدله د هغې یو عکس به هم پکې راولو نو ستاسې په سیمه کې به یو خوندوره خپرونه جوړو. رئیس صاحب ځو درنو لیدونکو په دې بوټو کې یو رقم ته جاوله پیدا کیږي چې دا رانږدې شئ عمرانه دا جاوله دا د معدې لپاره داسې دوا ده چې هیڅ ډاکټر ته اړتیا نه لري او ستاسې معده به په ذمهوارۍ ښه کیږي. او دا اسلامي امارت په راتلو سره الحمدلله وحشي ژوو حیوانات هم امن دی. دا مخامخ منډونه چین دا یو پړانګ ته لرل د پړانګان ګرځي شرمخان ګرځي ګیدړان ګرځي او شادوګان ګرځي امن و امان کې ګرځي هېڅ مشکل نه لري. د امیر حفظه الله او د رئیس الوزرا صاحب د فرمان په اساس دغه وحشي ژوو ته امن دی. هېڅوک نشي کولی چې وحشي ژوي ښکار کړي څنګه چې ځنګل په امن کې دغسې وحشي ژوي په ښکار د الوتونکو ښکار او د وحشي ژوو ښکار منع دی. همدغه شان ښکلا او ګرځي یعنې هغې هم اوس د امن په فضا کې دي او په فضا کې دلته ښایسته ژوند تېری ځو مخکې ځو رئیس. نو درنو لیدونکو بار بار مو یادونه وکړه چې سانګار دره ښکلې دره ده او زموږ دا سفر دلته واقعیت چې ښکلی و موږ ځان سره ډېرې خوندورې قصې د دې ځایه وړو. له دې ځایه چې ځو موږ به خفه یو په دې پسې چې داسې چانسونه موږ ته کله کله بیا پیدا کېږي چې داسې ځایونو کې وګرځو. په واقعي معنا دا ښکلي ځایونه دي او بل خصوصا دا د وروس په وخت کې د جهاد مرکزونه وو یعنې سنګرونه وو داسې ده که نه رئیس صاحب. نو دلته خورا ډېر جهاد هم شوی دی وروس کو تنبول شوی دی او افغانستان چې 42 یا غالبا 48 ملکونه چې تنبولي دي نو یو برکت دا غرونه هم دي ځکه دا ډېر ښایسته سنګرونه وو او دلته یوازې افغانان ډېر ښه بلد دی بل هیڅ وګړي نشو کولی چې دلته آزاد وګرځي او بل دا سیمې ورته نه وي معلومې. نو دلته مجاهدینو ته یو سهولت دغه و چې د دې سیمې هر ګوټ ورته معلوم و دلته به چې هر ملک راتو نو بیرته به یې په شا تمبه و. رئیس صاحب همداسې وایي که نه دغسې رسې وه وحشي امریکایان چې به راتلو هغه دې نه په ټیټې واتاو د ماتې سره مخامخ کېده هغه دې نښترو په وجه کېدی شي چې دا په دې غر په دې نښترو پوښل شوی دی او دا زموږ سنګري مرکزونه دي بلکل دا د وحشي ژوو پټرانځی دی او دا د هر حیوان دپاره یو ښایسته او مناسبه ساحه ده. الوتونکي دې کې ډېر زیاتې کوترې او ښایسته مرغان هم راځي چې کله موسم صفا شي نو دې کې ډېر ښایسته مرغان او الوتونکي هم ګرځي راګرځي ډېر خوندونه کوي. بلکل نو ماشاءالله دا د مجاهدینو مرکزي ساحې دي دغه نښترو کې به مونږ خپل ځایونه مرکزونه او دې کې مونږ ډېر خوند وخت تېر کړی الحمدلله. بلکل دوستانو دلته په دې اندازه واوره شوې ده چې د زما په خېټه تاسې ګورئ دومره واوره ده او موږ چې بره وو نو هغه د دې نه هم ډېره وه او واقعیت چې د واورې دا سیمه نور هم ښکلې کلې ده. دا زموږ د ځنګل ښکلا چې کومه ده دا د ځنګل ستون دی چې ځنګل نه دی قطع شوی او ځنګل یې محفوظ دي الحمدلله. مجاهدین چې کومه ساحه کې وخت تېر کړی هماغه شان محفوظ پاتې شوي دي بلکل او کومې ساحې چې
تیر جمهوریت کې قطع کېدي هغه خو زموږ په لاس کې الحمدلله هغه هم نه قطع کېږي بلکل دغه شان هغه هم راشنې شوي دي او دا منفذه ده او د خوشحالۍ منظرې دي څونه ګرځې ته به چې ته ګرځم او دې واورو څونه خوشحالي احساسوو دا ته نه شم ویلی او الحمدلله د اسلامي امارت په راتلو سره هر وحشي شوو حیواناتو تماما محفوظ دي او دغه شان بهرنیان څوک د کوم ځای نه سیلګینان راځي هغوی ته هم منفذه رسیا به ګرځېدی شي همدغه شان څنګه چې مونږ ګرځو داسې هغه هم ګرځېدلی شي په ازاده فضا بس ټولو مینهوالو ته دا یو بیت ډالۍ چې د زړه سکون د زړه ټوټه د سترګو تور دی وطن شرم دی مه خرڅوئ ټیکری د مور دی وطن نو واقع دوستانو چې وطن د مور او پلار مثال لري دا به هغه دوستانو ته پته لګي چې په خارج کې ورځې شپې سبا کوي کو یو څوک دلته رئیس دی د وطن په سر رئیس دی کو یو څوک دلته خبریال دی د وطن په سر خبریال دی نو په پردي ملکونو کې یوازې کولی شي چې په رستورانت کې کار وکړي او عادي کارونه وکړي او یو د عادي وګړي په شان ژوند تیر کړي او خپل وطن او ګل وطن نو خپل وطن کې هر موقف ته ځان رسولی شي او بیا چې د دې ځای واوره خوري دا بیا جلا خوند لري زیاتره ځایونو کې اوبه چې دي او دا د بازار واوره د ښاریا واوره دا زما کمرمین هم راولیدو نو دا د ښار واوره چې د سینه خرابوي همدارنګه سړی زکام کوي مریض کوي خو دا واوره بلکې سینې له ښه ده دا واوره چې وخورې نو سینه دې ورسره ښه کېږي دقیقه تاو که وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرمه کمرامین به مې نه ولئ مکوه اوس یې برابر کړي سیستم خراب کو بیا به فلج یاست
ما څه به کار نه لري سپین یې واړوئ سپین پرې نه دی ولې یو بلبل شین یې واړوه ولې پرې نه دی بس او یا خاو لو بخاطر جو تصرف ميسته مولا ولا بكاره ما مولي يا مخي شانه چوک درنو دوستانو هیره د نوي عمران کمره سمه وړه درنو دوستانو هیره د نوي چې موږ به لاندې ځو دې کلي کې یو داسې ځای دی کلیوالو خلکو جوړ کړی دی چې هلته به په مشین باندې نښې ولو نو هغه به هم در باندې ننداره کوو دوستانو د خیره अब देश पीने के बाद कमा फारी करी रही मिले साख तक फारी में किया درنو دوستانو دا زمونږ د یو څو ملګرو یخني شوې وه او د ځان لپاره یې اور بل کړی داسې ځای وی دا بدي کې بیا خماده زما د دوستي واره کې نشي Kana? Da wal ya. Da پر وګوره سیټینګ کې سم معاملې د سیسه دي
راورسېدو موږ ښه هغه د سړک ته راورسېدو ځئ یې لکه څوک یې نښتې یم ځان سره وکړي کلي خو वो टांके तो खराब हो गया दापा دي تړلې کون دبر روان راځي أنا وأنا دا به په منډه پاس کوو ستاسو بوټان ټیټ دي که نه زما بوټان څنډې هم ښوی دي مړه زما بوټان ښوی دي سپنج یې دی تلی نه دی دا سپنج دی او ښوی دي د خوله وغږوي سبس ما تاسو هغه د تلی خبرې زیږ دي
مخکې لاړ مخکې لاړ هلته بوټان ته ولاړو نو زما دغې خاطر ښکته کلي درنو لیدونکو مونږ چې د کوم ځای نه حرکت کړی وو هغه ځای ته راورسېدو اوس په له دې پیسته د ډوډۍ بندوبست کوو نو هغه هم راسره مه هېروئ او زموږ لا د سنګار سفر لا دوامداره دی